MCC اولینه ویډیو چې راځو په دغه ویډیو کې یعنی وایو چې MCC یعنی څه دپاره استعمالیږي او د دې نه چې دی یعنی کوم یوه ګټې مونږ لاسته راوړی شو. MCC meaning د مونږ سره یعنی مایکروسافت سرټیفاید سولوشن ایکسپرټ ته ویل کېږي. یعنی د MCC په واسطه مونږ کولی شو چې خپل دغه لوکل ایریا نیټورک یعنی کنټرول و یا چې د خپل د لاس لاندې وینیسو. یعنی MCC چې د مونږ سره باس چې کوي د سرور او د کلینس نه باس یعنی په دې کې مونږ سره چې د هم سرور وي و هم چې د دې کلینس یعنی څه چې خوښه د سرور اوس دغه کلینس مجبور ده چې هماغه پالیسي په ځان باندې یعنی تطبیق کړي. لکه پر اگزامپل مونږ سره چې په کور کې یوه فیملی وي په هغه فیملی کې چې د مونږ سره هم پلار وي و هم چې د دې فیملی دغه ممبرز وي یعنی څه چې زمونږ دغه پلاران وی مونږ مجبور یو چې هماغه پالیسي په ځان باندې تطبیق کړو. نو په همدې طریقه موږ سره په یوه اداره کې یوه IT وي او نور چې د موږ سره مختلف یعنی کارمندان لکه کارمندان فاینانس والا وي اکاونټر وي منیجر وي ډیټابیس والا وي پروګرامر وي ویب سایټ والا وي مختلف کارمندان یعنی څه چې دغه IT وغواړي دغه کارمندان چې د مجبور ده چې هماغه پالیسي یعنی په ځان باندې تطبیق کړي. یعنی مونږ هم کولی شو چې د MCC په ذریعه دغه خپل دغه لوکل ایریا نیټورک یعنی کنټرول و یا د خپل د لاس لاندې ونیسو. مونږ سره چې د په نیټورک کې مختلف پروګرامونه شته لکه ډېر خلک داسې دي چې MCC وکړي نو هغه وایي چې ولا به زه هر څه باندې پوه شوم خو دلې چې د مونږ سره په نیټورک کې مختلف پروګرامونه شته چې MCC ده په همدې طریقه لینکس ده یو هغه لینکس چې ډیسکټاپ بیس ده یو هغه لینکس چې سرور بیس ده. په همدې طریقه مونږ سره سیسنه کورس شته سیسنه سیکورټي شته سیسنه وایس شته سیسنP سیکورټي شته سیسنP وایس دی CCI سیکورټي شته CCI وایس دی. په همدې طریقه ایسه راوټر ده مایکروټیک ده فکس فایروال دی مختلف پروګرامونه شته چې نمونه یالو زموږ ګنټه پکې ځي یعنی مختلف پروګرامونه شته خو دغه څومره چې پروګرامونه شته ده په نیټورک مربوطه دا غونډه چې د مونږ سره په دوه حصو باندې تقسیم شوې ده. یعنی ځینې پروګرامونه چې د مونږ سره باس چې کوي د لوکل ایریا نیټورک نه کوي. لوکل ایریا نه معنا داخلي کنټرولینګز او ځینې پروګرامونه شته مونږ سره چې هغه غونډه باس چې کوي یعنی د وایډ ایریا نیټورک نه باس کوي. وایډ نه مطلب یعنی د څو برانچونو د څو دفترونو د څو مؤسسو د څو ولایتونو د څو ISP-یانې یوه بل سره کنیکټ کولی شي. لکه اوس عزیزي بینک ته ګوره مختلف ولایتونو کې دي
دغه څومره چې ولایتونو کې د عزیزي بانکونه دي دا خو لوکل نه دی دا ټول واینز دي موږ یعنی دا ټول چې دی یو بل سره څه شی دی یعنی یو بل سره یعنی کنیکټ دي موږ سره یعنی ځینې پروګرامونه شته چې هغه غونډه چې دی د وایډ ایریا نیټورک نه باس خو ځینې پروګرامونه چې دی هغه غونډه چې دی لوکل دي لکه Mcse شو لکه لینکس شو لکه CWNS شو لکه CWNP شو لکه ماکروټیک شو لکه مونږ سره CCTV شو لکه سکیورټي کیمرا چې مونږ ورته وایو لکه PBX شو یعنی دا مونږ سره هغه شپږ یا اووه یا اته پروګرامونه شته ده چې دا غونډه باز چې کوي یعنی د لوکل ایریا نیټورکس نه کوي بقایه چې څومره پروګرامونه دي CCNA Y CCNA security CCNP Y CCNP security CCI Y CCI security دا هغه پروګرامونه دي چې دا غونډه باز شي کوي یعنی د وایډ ایریا نیټورکس نه باز یعنی څنګه چې مو تاسو ویل چې Mcse مایکروسافت یعنی دغه کوم پروډکشن چې مو تاسو استعمالو دا کوم پروګرام چې مو تاسو استعمالو دا موږ سره د مایکروسافت د پروډکشن څخه دی مایکروسافت چې دی تاسو ښه پیژنئ ولې پوهنتون شاګردان سره دومره ورسره معلومات لري څه کوي موږ سره مایکروسافت دوه څیزونه پروډکشنز کې یو چې دی اپریټینګ سیسټم دی او بل چې دی موږ سره اپلیکیشن سافټویرز خو اپلیکیشن سافټویر غونډه د مایکروسافت نه دی اکثریت شته ده لکه پر اگزامپل په همدې طریقه آفیس شو سکیول شو دا اپلیکیشنز دي لکه په همدې طریقه فوټوشاپ شو کوروډرا شو خو اکثریت پروګرامونه شته ده ولی اپلیکیشن تم جوړې زم جوړوم بلم جوړې مختلف دي موږ خو که چیرته د اپریټینګ سیسټم خبره وي دا موږ سره د مایکروسافت زیوا د لینکس نه چې دا د مایکروسافت نه و دغه کوم پروډکشن چې مو ته استعمالو دا کوم پروګرام چې اوس مونږ وایو دا هم چې د مایکروسافت د یو پروډکشن څخه راځي یعنی مخکې مو تاسو ویل چې سرورز د زیاتره په سوچ کې دا راځي چې ولا سرور د کوم کمپیوټر نوم دی سرور چې د کوم کمپیوټر نوم نه دی قاری سره سرور چې د موږ سره دا یو وینډوز ده یعنی وینډوز سرورز دا یو وینډوز هغه چې مو ته کمپیوټر ورته درون کو لکه ریمونه زیاته او پروسیسر زیاته او لکه هارډ ډیسک زیاته او مختلف کو خو بیا هم به زمون کمپیوټر یا به ډیل وي یا به HP وي یا به مختلف کمپنی وي یا به کورای 5 وي یا به 7 وي یا به یو څه وي خو اصلي کې چې د موږ سره دغه سرور چې د خپل د وینډوز نوم ده لکه څنګه چې د وینډوز 7 وینډوز 8 وینډوز 10 همداسې موږ سره سرور هم شته همدغه وینډوز دی همدغه ډرایبونه دي همدغه ګرافیک دی همدغه سټارټ مینو دی همدغه هر څه شته خو صرف پکې یو فیوچر اضافه ده چې سرور منیجر په نامه یادېږي چې دغه سرور منیجر دا په وینډوز 7 8 10 لکه دا وینډوز ټیب کې په دې کې نشته د سرور منیجر کې موږ سره چې دی بیا شل سرورونه دي لکه ډومین دی ډینس دی DCP دغه سرورونه چې دی په دې 7 او 8 او 10 او وستا او XP په دې وینډو کې نشته یو کس درنه چې دی پوښتنه کوي چې د اول سرنواله تر اوسه پورې کوم سرورونه راغلي ولې Mcse باز د سرور نه کوي خو مو تاسو چې دی اوس Mcse چې وایو مونږ وایو چې ولا 2019 خو په دې نه پوهېږو چې آیا د 2019 نه مخکې کوم سرور وو که نه وو اول چې یو څه زده کوي باید بنیادي زده کړي اولینی سرور چې موږ سره راغلو هغه سرور NTU نیو ټیکنالوجي ورپسې
سرور 2000 راغله ورپسې سرور 2003 راغله ورپسې سرور 2008 راغله په همدې طریقه سرور 2012 په همدې طریقه سرور 2016 او نن سبا چې د سرور 2000 یعنی 19 یو سیسته د بلم فکر وس کله چې یو سرور وینډوز راشي لکه زمونږه 19 هم ویاله سرورونه هم پکې ویاله اوس پر ایگزامپل یو سرور راځي لکه سرور 2021 ونیسه پر ایگزامپل نو فکر د وسی چې کوم دغه کورس چې کوم یو راغلو دی د پاره به ته کورس نه کې یا تر مالې دي کمقلان چې دی راځي وي ولا چې دی نه راغل راځي کورس وکړه کورسس پکې نشته صرف یو ویډیو چې دی فالو کړ یوټیوب نه د دې دا ګرافیک سره ځان آشنا د دې دا سرور منیجر وګوره ته ولیکه چې سرور منیجرز همدغه ډومین ډي ان اس ډي سی پي دا څومره چې دي اوس د سرور 2003 نه ولا تر اوسه پورې موږ کوم کورس نه وایو خو چې نوی سرور راځي موږ ور باندې پوهیږو یعنی د هماغه وخت نه ولا تر اوسه پورې دا ډومین دا ډي ان اس دا ډي سی پي دا شل سرورې چې دي د دې ټولو انسټالیشن یو انسټالیشن دی د دې ټولو کنفیګریشن یو کنفیګریشن د ما پکې یو فیوچر سمونه کتل نو چې نو سرور راغلی اوس خو صرف او صرف دا ګرافیک لکه فرق کوي اوس د سرور 2003 ګرافیک ایکس پی غوندې و 8 سرور ګرافیک دا موږ سره چې دی 7 غوندې و په همدې طریقه 12 ګرافیک 8 غوندې و دا 16 او 19 چې دا موږ سره چې دی وینډوز 10 غوندې نور پکې څه خبره نشته یعنی دا خبره مې دی خاطر ته ویل چې دا څنګه چې کوم بل سرور راځي او ته ورخطا کېږي او بل کورس ته ځي شی ټول یو دی خو بس خبره داسې ده چې دغه ګرافیک چې د یو بل نه تفاوت لري ښه مو تاسو ویل چې هم نه مطلب مایکروسافټ پروډکشن د چا ده د مایکروسافټ دغه سی نه مطلب چې ده سرټیفاید سرټیفاید نه مطلب څه شي خبره چې ده د سرټیفیکیشنز دي خبره چې ده د سرټیفیکیټس دي یعنی کله چې دغه ام سی سی کورس ته ما سره کې نو د کورس له خوا تعالی چې ده یو سرټیفیکیټ ورکړي انداز ده کنه یعنی دغه سرټیفیکیټ چې تعالی د کورس نه ورکړي دا لوکل سرټیفیکیټس ولی لوکل ده صرف پمدی هیواد کې چلیږي بل خواته چې ده نه چلیږي دغه کوم اراساف کورس چې ده دا خو چې ده پاکستان او ایران او د اروپای ملکونو کې دی که څوک نه پیژني خو که چیرته مونږ خبره د مایکروسافټ وکړو او د مایکروسافټ نه چې ده د دغه ام سی سی سرټیفیکیټ واخلو مایکروسافټ خو څوک پیژني څوک چې کمپیوټر استعمالوي خامخا چې ده مایکروسافټ پیژني نو که چیرته مونږ د مایکروسافټ نه دغه ام سی سی سرټیفیکیشنز وکړو یعنی دغه دا سرټیفیکیټس واخلو نو مونږ کولی شو چې آل آف د ورلډ یعنی په ټول دنیا کې هر چېرته چې زرم غواړي انټرویو پکې نشته قاري سر انټرویو نشته که تاسو دا سرټیفیکیټ اوسي خو په اسانۍ سره چې دی ته وظیفه اخیستی شي خو بر صورت په افغانستان کې نه ولې افغانستان مو تاسو ته ښه معلوم دی اوس زیاتره وایي چې ولا استاد زه د ام سی سی وکړم زه به یو ځای کې وظیفه چې دی ما ته به پیدا شي او که پیدا نه شي مونږ وایو ورومه چې دی مونږ خبر نه او نه ذمهواري د مونږ سره ده ولې درس لحاظه ذمهوار دی یم که څوک درته ویله چې دا د وخت چې د نور نه ښه پوه نه شو ذمهوار دی ښه د ټرین کوم هغه چې تاله بیا نه پیدا کېږي هغه نور بیا جدا معامله ده ولې یا واسطه یا سفارش دا خو پکې شته ده نو راځو خبره چې دی مو تاسو د ام سی سی سرټیفیکیشنز چې ام سی سی کې څو پیپرز دي ام سی سی کې چې دی مونږ سره 3 پیپرې دي 3 ایگزامز دي خو دغه 3 ایگزام چې دی په 3 څو باندې تقسیم شوي دي چې فکر دی اوس کمپیوټر ساینس قاري سر څو پای لري څو رشتې لري
درې کوم کوم یو دي قاری صاحب ښه نیټورک ده ډیټابیس ده پروګرامینګ ده آیا ته دا پروګرامینګ ډایرکټ کولی شي خو په پروګرامینګ کې داخل به کوم پروګرامونه به وي که نه نیټورک هم داسې پروګرامونه به وي که نه موږ خو نشو ویلی چې موږ نیټورک وایو خو نیټورک کې خو داخل پروګرامونه شته که نه یعنی موږ سره هم چې دی دغه MCC کورس چې دی په 300 تقسیم شوی دی خو په هر حصه کې چې دی موږ سره بیا یوه پیپر موجود دی اولینه حصه یې MCTS دی MCTS دی یعنی مایکروسافت سرټیفاید ټیکنالوجي اسپیشلیسټ په دې کې موږ سره چې دی یوه پیپر دی اوس په دې کې داخل ګوره یوه پیپر دی چې په نامه دی وینډوز 10 په نامه یادېږي وینډوز 10 یعنی اولینه پیپر چې مونږ ورکو هغه کوم یو پیپر دی مونږ سره وینډوز 10 ولی هر سرور د پاره یو کلاینټس راغلی لکه مخکې مې هم درته ویل 3 سرور د پاره XP همداسې وکړه 8 د پاره چې دی څه شی و سرور 2008 د پاره 700 په همدې طریقه 12 سرور د پاره وینډوز 8 16 او 19 د پاره کوم یو 10 وینډوز دی نو دلته چې مو ته د MCC کو د دې کلاینټ څوک د موږ سره وینډوز 10 دی کنه ښه یعنی کله چې مونږ د دغه وینډوز 10 پیپرز ورکو نو مونږ د مایکروسافت لخوانه یعنی ټیکنالوجي اسپیشلیسټ خو په یو کار خو نه کېږي ولې 3 پیپرې دي بل حصه یې مونږ سره MCCA یعنی مایکروسافت سرټیفاید سولوشن ایڈمنسټریټرز د مایکروسافت لخوانه ایڈمنسټریټرز په دې کې مونږ سره چې دی بل پیپر ده یعنی وینډوز سرور 2019 ایڈمنسټریټرز یعنی دویم پیپر زمونږ څه شی ده سرور 19 ایڈمنسټریټرز یعنی په دې کې مونږ بس کو په دې کې مو تاسو بیا سرور بیسته اول چې د وینډوز 10 بیا د تو ویم اول چې د زمو تاسو دغه عملی موضوع ته چې کله لاړ شو په دې کې مو تاسو اول وینډوز 10 وایو هغه وینډوز 10 نه چې لکه کورس کې چې د لکه هغه کوي نه مو تاسو په دې کې چې د پالیسیانې وایو په همدې طریقه سکیورټیز وایو په همدې طریقه شیرینګز وایو ریموټ سټاپ وایو اسسټنټس وایو دا غونډه موضوع زمونږ چې د اول سر کې چې د وینډوز 10 کې دی چې کله وینډوز 10 هم ختم شو بیا مونږ چې د چیرته ځو یعنی ایڈمنسټریټر په لوري ځو په هغې کې مو تاسو څه کوو په هغې کې مونږ دا سرورونه وایو دغه سرور انسټالول دغه کلاینټس ته ریسپانس ورکول بیا چې د مونږ سره درېیمه پیپرز MCC ده یعنی مایکروسافت سرټیفاید سولوشن ایکسپرټ دی په دې کې مونږ سره چې د بیا بل پیپر ده یعنی څه شی ده وینډوز سرور 2019 یعنی نیټورک سکیورټي ده مونږ سره په دې کې بیا مونږ څه شی ما خو تعالی چې د ټولو شانو ریسپانسیبিলিټي ورک د سافټویرونو ریسپانسیبিলিټي مې ته ورکو د یوزرز مې ورکو د مختلف سيزونو مې ته ورک اوس چې د ما ته په اداره کې یو منیجر وای په دې باندې دغه سیز بانک سکیورټي ولګو کنه یا چې د ما ته په نیټورک کې چې د یو کمپیوټر د مثال کنیکټر خراب شو او مونږه ګرځو را ګرځو کله وینډوګان هم دا انسټالو ول ډیسکنیکټ ده خو دومره نه پوهیږي چې دا کنیکټر خراب یا یو پیسي خو صحیح جوړ ده کیبل هم جوړ ده خو اس کمیونیکیشن بل سره نه کې
مونږ به څه کوو دا ډرایور یې به خالي بنت انسټالو نه دا ټریبل شوټس دي یعنی زمونږ دغه دریم پیپر چې دی دا پالیسیس نه باز کوي چې څنګه کولی شو چې په یو باندې ډرایبونه بند کړو په بل باندې سی ډي رام بند کړو په بل باندې ویب سایټ بند کړو په بل باندې چې دی په همدې طریقه چې دی لکه دغه ډیسکټاپ آیکنز بند کړو په بل باندې څنګه دا سټارټ مینو بندولی شو یا ټایم اینډ ډیټ بندولی شو خو څه چې د خوښه راشي نو ښه د آفس پروګرام کمپیوټر کې انسټال د قاري صاحب ښه کار کوي پکې خو یو ځل زما طبیعت خرابېږي نو همدغه سرور نه چې دی په تا باندې زه واپس بندوم ته چې دنیا حسم وکړې که نه دنیا حسم چې در باندې بند شو نو بیا بند شو دې له وایي نیټورک سیکورټیز یعنی زمونږ دغه درې پیپرې دي چې دا هم عملي دی هم یعنی درس وایو او بل شی له مونږ سره که تاسو مایکروسافټ ته پیپر ورکول غواړئ اگزامس او د هغې نه اسناد اخیستل غواړئ نو فکر دې وسي چې دغه درې پیپرې به ته ورکړې پروا نه کوي چې مخکې نه وغواړې کولی شي ما سره لاره شته ده ما سره لاره شته ګوټه دې صحیح ده که خراب ده رښتیا وایي قاري صاحب ګوټه دې صحیح ده که خراب ده حقیقت خبره ښه چې ګوټه دې صحیح وسي چې دی چې MCC مونې کې زه د پاس کوم خو چې ګوټه دې صحیح ولې زه تاله چې دی څه کوم رجسټر کوم دی مایکروسافټ سره خو هر پیپر بیا ځان د پیسه لري هغه بیا سبا ووایو هغه بیا پیسه لري که نه تاله زه دمس ورکوم 9 کوشن ورکوم د کوشنو چې دی جزیات هم ورکوم د کوشنو چې دی انسر هم درته ورکوم اوس د چې ګوټه صحیح وي که تا MCC کړی وي او که نه وي کړی نو پوهېږي ورباندې کولی شي که نه یو کس د تاله 100 سواله ورکوي که نه 100 سواله واله د دې 100 سوالو جزئیات هم واله یعنی عملي پکې څه نشته دی د دې 100 سوالو جزئیات هم واله د دې 100 سوال د هر سوال چې دی انسر هم واله اوس به وکړي یو 15 ورځې ته وخت هم ورکوم عملي څه نشته ښه امتحان وخت کې کیبل جوړ کو دا وکړه دا شان پکې نشته دی نه خو چې قاري صاحب ګوټه صحیح بیا خو کولی شي که نه ولې پکې څه نښه که ورو مې مخکې ځه اوس زیاتره خلک دی زیاتره مخ ورته ویل چې عملي پکې نشته که زیاتره خلک دی ورو مې چې دی غونډه ورځ پوهنتون ته نه راځي کله چې یا درس هم یا راځي درس نه وایي خو چې د امتحان وخت شي ولې ګوټه وکړي ښه نه نه او دا خو صحیح ده مهم عملي ده ولې چې دلته اوس راغلی څه دپاره راغلی خو عملي ته راغلی مشکل سوال خو نه ده پوه یاستئ نن د دې خاطر هغه کومه بس کومه سبا چې دی بیا لږ زر هغه کېږي